السلام علیکم ورحمت الله. زه غواړم یو لړۍ شروع کوم هغه د کتابونو چې ما خپل لوستي دي د هغې خلاصه به تاسو سره شریکوم. د دې کتابونو ګټه به دا چې تاسو وشئ کولی مثبت فکر وکړئ، د خپل ژوند هدف ترلاسه کړئ او وشئ کولی چې څومره وخت لرئ د هغه نه ښه ګټه پورته کړئ، ځکه چې بې ځایه ناستو او د دې بې ځایه خبرو څخه هیڅ هم نه جوړېږي. نو تاسو به زه مطمئن یم بعضې ستونزې انسان باندې راځي، بعضې مشکلات دي، همدا کتابونه دي چې تاسو ته هغه قوت درکوي، نیرو درکوي چې تاسو وشئ کولی چې ستونزو سره مشکلاتو سره مبارزه وکړئ او خپل د ژوند هدف ته ځان ورسوئ. د دې کتابونو له جملې څخه یو کتاب دا دی چې ستونزې مو حل کړئ. په دې کتاب کې ډېر زیات مهم موضوعاتو باندې بحث شوی چې عایض القرني لیکوال دی، ډېر مهم موضوعات یې لیکلي دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي، کورني ستونزې دي، فساد دی، تمدن شاتګ دی، د ذهني ناروغي ده، وزګارتیا ده او ډېرې نورې ستونزې هم دي. خو ښه والی چې دی د دې کتاب هغه دا ده چې هره ستونزه او حل لارې ورسره هغه کړي. مثلا کورني رټنه او تاوتریخوالی حل لارې څه دي، کورني مشکلات حل لارې څه دي، همداسې غوسه او ناخوښي حل لارې، د هر موضوع لپاره دې څه شی کړي حل لارې ټاکلي. په دې کتاب کې ډېر مهم بحثونه شوي، لکه مثلا د اولادونو په اړه چې کوم ستونزې دي هغه حل لارې کې دا یو ډېره ښه خبره چې ذکر کړې هغه دا ده چې خپل اولادونه له غلطو او بېلارو خلکو سره له ناستې او ملګرتوب څخه منع کړئ، پر ځای د نیکو او صالحو ملګرو د ټاکلو سپارښتنه ورته وکړئ چې د نیکمرغۍ او بریالیتوب لامل یې وګرځي. ګورئ تاسو چې کله خپل ملګرو ته خپل اولادونو ته نیک ملګري ښه ملګري ټاکئ، هغوی حتما خپل د ژوند هدف او بریالي کیږي. او همدارنګه د منحرفو او بېلارو کوونکو سریالونو، پروګرامونو، ویډیوګانو، فلمونو، په انټرنیټ او نورو ټولنیزو وسایلو کې د وهلو، وژنو، دښمنۍ او تهدیدونو له لیدلو څخه وساتئ. دا ذهنا دا ماشومان ته تاوان رسي. ډېر زیات داسې نور بحثونه دي په دې کتاب کې، ډېر مهم خبرې دي. ګورئ یو خبره دا ده چې وختي ویده کېدلو موضوع ده، ماښام وختي ویده شه، ځکه وختي ویده کېدو سره د سهار لمانځه لپاره ویښېدای شي. د شپې تر ډېره وخته بې ځایه ویښ پاتې کېدو او کیسو کې ډېر زیانونه دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي روحي. ګورئ تاسو چې شپې تر ناوخته پورې کښېنئ، ډېر زیات بې ځایه بحثونه وکړئ او ډېر ناوخته سبا نشي کولی خپل کار کې تمرکز وکړئ، ډېر کار وکړئ. نورې داسې د کورني ستونزې دي، نورې ستونزې دي، سګرټ دي او بعضې نور مسایل دي، څنګه تاسو کولی شئ هغه واخلئ. مثلا دلته یو موضوع ده د موټر په اړه چې سرعت ډېر زیات سرعت وایي موټر د حمل، نقل او ګرځېدو یو وسیله ده، نو تاسو یې د خپل مرګ وسیله مه ګرځوئ. ګورئ موټر دا دی، یو امریکایي متل دی وایي دا غوره ده چې لږ وروسته ورسېږي له دې څخه چې تل لپاره بیا ونه رسېږي. ډېر موضوعګانې دي په کتاب. بل موضوع پکې وزګارتیا ده چې د هغه باندې بیا ډېر ښه حل لارې لیکلي دي. مثلا وزګارتیا یو ډېر ماهر غل دی، حتی دا لیکوال وایي چې وزګارتیا ستاسو عمر تباه کوي، او بل وایي چې وزګارتیا انسان هلاکت او تباهۍ سره مخ کوي. کله چې تاسو وزګار اوسئ بیا سوچونه هم در سره راځي، ستونزې، مشکلات، تشویشونه، ډپریشن هم نیسي تاسو، ژور خفګان او ډېر شیان سره. دې کتاب خلاصه اخره پورې چې تاسو ولولئ، په دې کتاب کې ډېر زیات مهمې خبرې دي، یعنې تر اخره پورې ورزش او د تمدن شاتګ او ډېر مسایل دي. د اختلافاتو لپاره خپله سینه پراخه کړه، مختلف فکرونه خپل کړه، د خلکو عذر او نیمګړتیا ومنه، ځکه حق یوازې تا سره نه وي. ډېر نیکپالو خلکو سره ملګری شه، ښه خلکو سره ملګری شه، د وخت نه دې څنګه ګټه واخلي. نو دا کتاب زه مطمئن یم تاسو کولی شئ چې په بازار کې پیدا کړئ. کله وخت لرئ دا کتاب لاړ شئ، ویې ګورئ، ویې اخلئ او ویې لولئ. مهم ښه دی تاسو سره باید مدام شین چای او ورسره دا هایلایټر وي، که چېرته پنسل لري هغه هم ښه دی چې تاسو کولی شئ ښه خبرې هغه هایلایټ کړئ. او بله ښه خبره دا ده په کتاب کې چې تاسو به کتاب چې کوم لولئ د هغه کتاب نه خلاص ښه خبرې راواخلئ، په ټولنیزو شبکو کې نشر کړئ. دا به د بل یو ځوان ژوند بدل کړي. هغه هم کولی شي چې لاړ شي هغه کتاب راواخلي. یعنې دا کتاب بیا آخر کې د نوټ د یو کتاب نوټ نه تاسو کولی شئ ډېرې خبرې زده کړئ انشاءالله، او په ژوند کې مو بدلون راشي انشاءالله. په بله ویډیو کې بیا به په بل کتاب تاسو ته بحث کوم. السلام علیکم. په اذان اکیډمي کې شپه ورځ استادان ناست دي چې ستاسې اولاد ته قرآن ورزده کړي او دین ورزده کړي. که تاسو غواړئ چې ستاسې اولاد روښانه آینده ولري، همدا اوس په اذان اکیډمي کې ثبت نام وکړئ.